أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دو چینارونو ادبي ټولنې ګوګا یو جهان مننه چې د خپله مشاعره یې جوړه کړه او دلته یې پکې شاعرانو ته هم موږ ته هم او د دې کلي ولس ته هم یو ښکلی د امن د مینې د محبت یو پیغام موقع ورکړه زما په سټیج موږ سره زموږ د منیر یو ډېر دروند معزز قدرمن او زموږ د منیر بلکې د پښتو د ادب یو درنه څانګه درنه ونه معافي غواړم درنه ونه شمس منیري صاحب چې د دې مشاعرې مشر میلمه هم دی صدر صاحب دی وطن کریم وایو او دا یو خبره هسې مې د یو میلمه په توګه باندې دغه شوه ذهن ته راځي نو خیر موږ به دغې چې څنګه د چینارونو ادبي ټولنې ابتدا ته راغلي یو یا د دې پروګرام نه راغلي یو نو د دې نه به هم دا تمه امید لرو چې دا څانګه به نن سبا کې ګل شي دی به خدای رالوی کړي او په دې معاشره کې زموږ د دې پښتني معاشره کې اگر چې دا ډېر ښکلي درانه خواږه پښتانه دي زموږ او د پښتو مشاعره ده خو زما په خیال زه بیا دې چینارونو ادبي ټولنې ته داد ورکوم چې هغوی په دې ماحول کې داسې یو مشاعره جوړه کړه او شاید چې بل ځل بیا راځي د دې نه ښکلي او زموږ دا خواره واره پښتانه بیا د خپلو مېلمنو ته په دغسې درناوي او په هرکلي ناست وي زه ستاسو نور ور نه اخلم هسې به سره یو څو شعرونه کم شعر کوم څه خو باران خټو او څه خو دې انګار عذاب کړم څه خو باران خټو او څه خو دې انګار عذاب کړم زه چې په کومه نن راتلمه هغه لار عذاب کړم او مړه پرېږده دیدن به بیا شي سر قیامت خو نه دی مړه پرېږده دیدن به بیا شي سر قیامت خو نه دی یو ورک اواز داسې کېدلو خو اقرار عذاب کړم او چې څه احساس به د اشنا سره د دې وي او که نه چې څه احساس به د اشنا سره د دې وي که نه په دې تهمتونو پیغورونو چې د یار عذاب کړم او وخت هم کوتاه دی زموږ صدر صاحب به تاسو ته خپلې خبرې ترې هم کوي او زما په خیال تاسو دوه تنګ شوي هم یو خو زه به سره یو غزل دا خو مې صرف د ادب نه لږه خلاف ورزي وکړه بخښنه غواړم د صدر صاحب نه هم او صدر صاحب ته دې ډالۍ چې څه په ښکلي ناز او په ادا ووایي څه په ښکلي ناز او په ادا ووایي مینه کې ارمان ښه وي اشنا ووایي او را به شي سپرلی په دغه دشتو کې را به شي سپرلی په دغه دشتو کې ما ته پلوشو د سحر دا ووایي او مینه کې وفا زړه کیسه پاتې مینه کې وفا زړه کیسه پاتې څومره په اسانه دی اشنا ووایي او یا زړګیه ستا په زړه قایل نه شو یا زړګیه ستا په زړه قایل نه شو یار ته که هر چا ووایي دنیا ووایي مننه دي او ته چې مې قتلون د ارمانونو کړې ته چې مې قتلون د ارمانونو کړې تا ته مېړنی وې ووایه چا ووایي او زه خو ستا د رنځه لاعلاجه شوم زه خو ستا د رنځه لاعلاجه شوم څه وکړم دا چې مسیحا ووایي او ولې په دې ټک مې زړه ټک نه چاوده صدر صاحب ولې په دې ټک مې زړه ټک نه چاودو
بیا بشي شمشیره چې بیا وایي تاسو یو جهان مننه